السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. حامدا ومسلم وبعد. یو محترم ورور پوښتنه کړې ده چې یاره په رکوع او سجده کې تسبیحات څونه وویلی شي او طاق ولې وویلی شي؟ نو جناب عالی دا مسله خو چونکې په حدیثو سره ثابته ده او کوم عمل چې په نصوص شرعیو سره ثابت شي هغې دپاره علت نه ویلی کېږي، که وویلی شي د مزید وضاحت دپاره به وي، نور د هغې دپاره علت ضروري نه وي، چونکې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نه قولا او فعلا دغه رنګې ثابت دي. لیکن فقهاو په دې کې ډېره مزیداره تشریح کړې. فقها وایي کوم سړی چې مونځ کوي دا درې حالتونه خالي نه دی، یا به امام وي، یا به مقتدي وي، یا به منفرد وي، یا به بل چاته جمع ورکوي، یا به بل چا پسې په جمع کې ولاړ وي، او یا به بغیر د جمع نه ځان ته مونځ کوي. نو چې کوم امام صاحب وي هغه د کم سے کم 15 ځل وایي، دغه دپاره مستحبه ده د هغې د تسبیحات 15 ځل وایي، ځکه چې دا د عبدالله ابن مبارک، اسحاق ابن ابراهیم او دغه رنګې ابراهیم نخعي او دغه رنګې د سفیان ثوري رحمهم الله تعالی علیهم اجمعین نه ثابته ده چې امام د 15 ځلې وایي. دا د امام دپاره مستحبه خبره ده چې 15 ځل دی وایي، ځکه چې وروستو کوم مقتدیان دي هغې به یې ښه په سړه سینه ورپسې 3 ځلې ووایي. او که امام صاحب وروره د ما ملا راکټ اخوند دی او د ملا صاحب غرب غروبي جوړ کړی دی، نو وروستو خلکو به بیا ملا صاحب تسبیحات څنګه ورپسې 3 ځل پوره شي؟ نو د دې وجه نه امام که وي نو د هغه دپاره 15 ځل، لیکن که مقتدي وي هغه د بیا 3 ځلې وایي، ښه په کلار کلار دی وایي، ځان نه دی دغه نه جوړوي، شیخ مثلا شیخ دی ډېر ځان نه جوړوي، نو هغه د بیا 3 ځل وایي. او که کوم سړی منفرد وي ځان ته مونځ کوي نو هغه دپاره حدیث کې راځي وذلک ادناه، دا درې کمه مرتبه ده، اگر چې مونځ سره پوره کېږي. حدیث په باقاعده طور سره درته ووایم، دا د ترمذي کې باقاعده په دې باب لګېدلی، کتاب الصلات کې باب ما جاء فی التسبیح فی الرکوع والسجود، دا باب ثابت دی په بیان د دې کې چې یاره په رکوع او سجده کې څونه تسبیحات سړی ووایي. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي اذا رکع احدکم فقال فی رکوعه سبحان ربی العظیم 3 مرات فقد تم رکوعه، دا وګوره رکوع پوره شوه، خو وذلک ادناه، واذا سجد فقال فی سجوده سبحان ربی الاعلى 3 مرات فقد تم سجوده، خو وذلک ادناه. بس بې غاټ بحث ورباندې کړی په ترمذي کې. دغه رنګې باقاعده طور سره دا مسله فقهاو ډېره مزیداره حل کړې، ښکلې خیر الفتاوا دا مسله حل کړې، او دویم جلد 399 نمبر صفحه ده کتاب الصلات، هلته باقاعده طور سره پکې د سفیان ثوري رحمه الله قول را نقل کړی دی. و سفیان ثوري رحمه الله فرمایي چې دغه دی دا څه ورته وقال سفیان ينبغي ان يقول 5، امام دې 15 ځلې وایي حتی يتمكن القوم، تر دې پورې چې مقتدیان په دې باندې قادر شي ان يقولوا 3 چې هغوی په 3 کرتي وایي. خلاصة الفتاوا هم دا مسله باقاعده طور سره نقل کړې، جلد اول صفحه د 450 او سنن الصلات ته. او د قرنګي دا مسله ډیره ښکلې مزیدار فتاوا در علوم زکریا حل کړي، دویم جلد 209 نمبر صفحه د کتاب الصلات امامت کا بیان. فتاوا در علوم دیوبند هم دا مسله حل کړي، دویم جلد دویم 114 نمبر صفحه د کتاب الصلات ډیره ښکلې مزیدار حل کړي. او ویلي دي که کوم سړی امام وي 15 ځل، او چې کوم سړی مقتدی وي 3 ځل، او چې کوم سړی ځان ته مونځ کوي نو هغه دپاره 3 ځل ادنا درجه ده، او مونځ یې ورسره پوره کېږي، او 15 ځل متوسطه ده، او 9 ځل او اعلی ده، او زه ورپسې تر 11 ځلو پورې ویلی شي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.